السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دویم ځل لپاره مو سلامونه احترامات منئ. لایف در سره شیر کړئ. ملګرو مخکینی لایف مو د دې بیرغ په خاطر ریپورټ شو چې 100 وارې ریپورټ کې 1000 وارې ایډیانې ریپورټ کې 1000 وارې پیجونه د دې قربان. خاص د همدغه بیرغ د راکولو دپاره لایف خپرونه کوو چې دا بیرغ زما سره پکې نه وي. دی بیخي لایف کومه نه بیخي چې د دغه بیرغ د راکولو په خاطر مې لاسونه کټ کړم ولاکې در سره ومنم. دا خو لایف خپرونه ریپورټ کول دي. 1000 وارې ریپورټ که 1000 وارې بیا راځم یا به د فیسبوک اداره بندېږي یا به د مونږ لایف خپرونې روان وي او همدا بیرغ به پکې رپوم. دا چې تاسو د دې په خاطر لایف خپرونه ریپورټ کوئ چې مونږ د دې بیرغ له رپولو لاس واخلو. د دې بیرغ د رپولو دپاره مو زرګونه ککرۍ قربانۍ ورکړي دي. نښتر ځواني مو قرباني ورکړې ده. دا کېدلی نشي چې د دې بیرغ له رپولو نه د مونږه تیر شو. دا کېدلی نشي چې دا بیرغ دی ونه رپېږي او مونږ د لایف خپرونه پرېږدو په دې خاطر باندې چې لایف خپرونه ونه کړو. دا هېڅ دا امکان نه لري چې د بیرغ له رپولو نه د مونږه تیر سو. هېڅ امکان نشته. آی ډي بندول، پیج بندول، یو څوک چې خپل سرونه شي د دې بیرغ د رپولو دپاره د دغه بیرغ تر سوري لاندې به مونږ ژوند و انشاءالله العزیز. دا چې تاسو ریپورټ کړی ما ته راغی آی ډي پیج هماغه پیج ده آی ډي باندې لایف خپرونه بند شو چې بیرغ لرې کړه. نه ګوزوګبرانګه دا بیرغ ته په مونږ نشي لرې کولی. دې بیرغ په لرې کولو کې د ناټو غوندې قوت ملا ماته شوله. د امریکا قوت پکې اوبه شو. دا بیرغ د چا له لاسه پورته نه که د تا په د یو فیسبوک باندې به مونږ دا بیرغ لرې کړي په مونږ باندې. شیطانان او د کابل د ګوډاګۍ ادارې مزدوران او نوکرانو د افغانستان د اسلامي امارت د کامیابی ډیپلوماسۍ نتیجه وه چې نن اشغالګر قوتونه د قطر په هیواد کې ګونډه شوي دي. 14 میاشتې پس به افغانستان له اشغال نه پاک هیواد وي. دلته به یو بهرنی سرتیری نه وي. 14 میاشتو نه وروسته که چېرته اشغالګر له افغانستان نه ونه وتل د اسلامي امارت ځپونکي ګزارونه به وي او د دوی بیسونه به وي. مونږ نه غواړو چې د افغانستان د مذاکراتو بهیر لکه د فلسطین غوندې شي او یا د نورو هیوادونو غوندې شي. نه له چا ډار لرو، نه د چا په قصه کې، نه د چا پروا لرو. خپل د هیواد نه په نره باندې دفاع کوو. دا مو مسلم حق ده. په ټولو نړیوالو قوانینو کې وګورئ موږ د افغانستان نه د دفاع کولو حق لرو. دا خاوره زموږ ده. دا خاوره اشغال شوې ده. دا چې د کابل د ګوډاګۍ مزدور او بیواک او بلواک ادارې ځینې چارواکي چې په جواب باندې هم نه ارزي هغوی طالبانو ته پیشنهاد کوي چې راشئ قندهار ته، تاسو له اسلام آباد ته راشئ، موږ به له کابل نه راځو. نه ته غلط شوی. موږ د ارګ دروازې روزانه درته ټکوو. موږ چې په کومه علاقه کې د اسلامي امارت غازیان او اتلان وغواړي ستاسو په ګرین زون کې په تاسو باندې عملیات کوي. له شرنګا بړنګانه نیولې تر دواړو بېناموسه مرستیالانو پورې زموږ له بریدونو نه خوندي نه دي. ته چې په کومې تیارې کې په بي پنجاودو کې راغلی بېرته به په همغه تیارې کې ځې. له کوم هیواد نه چې راغلی بېرته به همغه هیواد ته ستنېږې. کومه وظیفه ده چې مخکې درلودله د سپي مینځلو بیرته به سپي مینځې. ته خپل د ګوډاګیو عسکرو معاشونه نشې ورکولی. خپله له 1 کوډ نه په میلیونونو ډالر یا افغانۍ وباسئ.
اوس د دې کمنټ څه ضرورت ده چې پین مه کړ دغلته دا سټډیو ته څوک ناظر اندېشه را لرې که ته به بیرته خپل سپي مینځلو ته ځې دا هېواد زمونږ د دې هېواد واکمنان مونږ یو دا چې تا غلامي کوله طالب یې ښکر ورته مات کړه تا ورسره امنیتي تړون کوه طالب یې د ویستلو تړون وکړه تا ورته قضایي مسؤلیت ورکړی په زرګونو افغانان شهادت رسوي حتی ستا د ګوډاګۍ ادارې سرتېري په وژني ته قضایي مسؤلیت ورکوې ته په کومه خوله باندې وایې چې راشه ما سره مذاکرات وکړه د افغانستان په خاوره کې وکړه ته دومره بلواک او بېواک یې چې تا رډې رټل د تا د خوښې او د توافق خلاف طالبانو 15,000 خپل زندانیان را خوشې کړل د تا ټول سرې کرښې په زیړو باندې بدلې کړې ته د دې هېواد واګې ستا په لاس کې کوی طالبانو به له امریکایانو سره تبادله نه کوله خپل 15 بندیان به له ګوانتانامو نه را خوشې کول د تا واګې که په لاس کې وای طالبانو به انس حقاني نه را خوشې کوه ته که د دې هېواد واکمن وای تا به قطر ته طالبانو ته د ملاقات لپاره منډې نه وهلې وشرمېږئ که غیرت لرئ وجدان لرئ ناموس لرئ ضمیر لرئ منطق لرئ خو راشئ کینې ته په کومه خوله باندې دا خبره طالب ته کوې په کومو سترګو باندې کوې ته خو هماغه سړی چې پرون د امنیت ته درخواستونه کول چې د طالبانو نوم له تور لیست نه بباسه ته خو هماغه سړی چې د طالب زندانیانو په وړاندې د مقاومت کوه نه دې را خوشې کول تاسو خو هماغه چارواکي یاستئ چې امریکایانو ته مو پټ پټ خطونه ورلېږل تاسو خو هغه خلک یاستئ چې ستاسو د نظام په جنرالانو باندې امریکایي عسکرو جنسي تېرۍ کړې ده عجیبه منطق دی څنګه شرمېږئ نه دغه مزدورو رسنیو ژورنالستانو ته وایم که د شرم په نامه باندې څه پېژنئ خو ستاسو دراغ کرور دراغ خو پرون رسوا شول هر وخت مو دروغ ویلي دي اوس رسنۍ خو د تاسو په انحصار کې نه ده اوس خو تاسو نشئ کولی چې د خلکو اواز خاموشه کوئ اوس دا د تاسو له وس او توان نه وتلې ده دا چې طالبانو په نظامي ډګر کې امریکایانو ته ماته ورکړله د کابل ګوډاګۍ اداره یې په ګونډو کړله د امریکایانو په غېږې کې د هغوی غلامان مردار کړل دا چې طالب په مطبوعاتي ډګر کې نن فاتح ده دا چې طالب په ډیپلوماسۍ کې تر ټولو بهترینه ډیپلوماتان دي نو تاسو چې د مقابلې نه یاستئ همدغه په همدغه قطر هېواد کې تاسو له امریکا شوی تړون ردوونکی و چې طالب قرآن او حدیث نه مني امریکایانو سره په شوي تړون باندې موږ سره خبرې کوي هماغه تړون تا ونه منه د اصل په توګه باندې ولې د قرآن او حدیث نه تېر شول ځکه ته په قرآن او حدیث باور نه لرې بیا دې غونډه راوغوښتله او پاپ سیاپ او د مزار امپراتور شاهنشاه او نور غلامان او مزدوران هغه دې راوغوښته زهرجن تبلیغات دې وکړه د طالب په وړاندې دا چې سوله راځي امنیت راځي امریکان له افغانستان نه وځي وحید عمر غوندې یو غلام او مزدور یو سکشوی یو سوسیال خور هغه به بیا د یو نوي کور نه په سوونو میلیونو افغانۍ ویستلی شي دا چې امن راځي سوله راځي کار اهل کار ته سپارل کېږي د دې وطن اصلي بچیان راځي بیا به صالح غوندې یو مزدور لومړی مرستیال وي دا چې کار اهل کار ته سپارل کېږي اشغالګر له افغانستان نه وځي بیا به شړونګا بړینګا شټاسري ولسمشر مونږ ولرو نه مونږ به داسې غلام او مزدور چارواکي ولرو عسکر مو په بیسونو کې له لوږې نه مري
او تاسو له 1 کروڑ نه په میلیونونو ډالر باسئ. دا چې سوله او امنیت راځي د پارلمان رئیس به یو پاروکش وي. دا چې سوله او امنیت راځي هر والي ته به د مرستیالې په توګه یوه ډمه ناسته وي. دا چې سوله او امنیت راځي اخلاقي فساد به اوج ته رسېدلی وي. نه، دا خو ټول بیا حساب او کتاب کېږي. دا چې سوله او امنیت راځي د پاپ صاحب د غصب لمن به تر ننګرهاره بیا رسېږي. چې سوله او امنیت راځي دلته به کار اهل کار ته سپارل کېږي. دلته به یو پینخو، یو پینهدوز، یو غلام، یو مزدور بیا پکې لومړی مرستیال وي. هغه سره خو به بیا حساب او کتاب کېږي. قاري صاحب محترم لینک درته لیږلی ده، تاسو لایف خپرونې ته راشئ. مونږ درته مخکې مو ویلې، بیا هم درته وایو چې زمونږ د غږ د خاموشه کولو کوشش مه کوئ. قطعا یې مه کوئ. ځکه چې تاسو کله نه چې سوشل میډیا راغلی، له 2010 نه تاسو کوشش کوئ چې د اسلامي امارت د لیکوالانو او د پوهانو او د سوشل میډیا د مبارزینو په وړاندې ودرېږئ او د هغوی غږ خاموشه کوئ. خو د تاسو له توان نه وتلی، د کولی نه شئ. تاسو ډېر کوشش وکړو چې طالب تروریزم معرفي کوي. تاسو ډېر کوشش وکړو چې طالبان داسې یو څوک معرفي کوي چې دوی په هېڅ نه پوهېږي. لیکن تاسو د طالبانو کامیابي ډیپلوماسۍ ته وکته چې نړیوال ورته ګوته په غاښ دي. له شرق نه تر غربه ټول هیوادونه ورته لبیک وایي. دوی سره پروتوکولونه کوي، دوی سره معاهدې کوي، دوی سره ناستې کوي، دوی سره باندې ورسره غږېږي. خو تاسو اهل د دې نه د تاسو د کرغېړنې دیموکراسۍ تر چتر لاندې د مونږ په لکونه افغانان قرباني شول. زندانونه مو له زندانیانو نه ډک شول. هغه څوک د امریکا په وړاندې ولاړو هغه خلک مو ټول زندان ته واچول. کورونه مو ورته بمبار کړل. دغه مزدورو، غلام او نوکرو رسنیو چې د امریکایانو په ډالرو باندې مست او مستی کوي، د قندهار د غمجنې پیښې چې تاسو وحشیانو په باندې بمبار وکړه، کوم انځور رسنیو جګ کړی ده؟ زه دې ته حیران یم چې د یو افغان وینه دومره ولې بې ارزښته ده. د کابل د ګوډاګیو د مزدور ادارې کوم چارواکي په باندې غږ جګ کړ؟ ایحد ټاکي چې تر څو د پیښې پلټنه وکړي. لیکن طالب د استخبارات یو ګوډاګی یو مزدور مرداروي هله چې طالبانو ملکي سړی وژلی ده، هله چې طالبانو ملکي اهداف په نښه کوي. چېرته طالب ملکي اهداف په نښه کړي دي؟ تاسو ما ته راوښئ، ښودلی شئ څوک؟ دا کوشش قطعا مه کوئ چې تاسو به مونږ له دغه سپین او محمدي بیرغ نه لاس سار کوئ. شرم درته پکار ده. زما له دې بیرغ سره مینه ده. د دې بیرغ تر ټایټل لاندې امریکا ماته شوې ده. د طالب تر نامه لاندې د امریکا امپراتوري نسکوره شوې ده. د طالب د ټایټل تر نامه لاندې په سلګونه د امریکایانو بیسونه دړې وړې شوي دي. نو ته څنګه په یو لایف خپرونه باندې بندولو باندې ما ته له دې بیرغ نه لاس په سر کوې؟ دا کېدلی نه شي. مخکې مو درته خپل زور ښودلی ده، مخکې مو خپل ځواک درته ښودلی ده. کوشش د دې مه کوئ. دا چې ولې زه تر ډېرو بریدونو هدف لاندې یم، دا بیا بېله مسله ده. خو لاس په سر کولی مې نه شئ. الله دې زمونږ همکاران ژوندي لري. د افغانستان اکثریت ولس هغه د اسلامي امارت د پالیسۍ غوښتونکي دي. ستاسو د دې کرغېړنې دیموکراسۍ د لاسه نور خلک ستوني ته تر دیزې پورې په تنګ راغلي دي. دغه جمهوریت او دغه دیموکراسي چې تاسو یې چغې وهلې، دغه د جمهوریت او د دیموکراسۍ تر ارمغان لاندې خو سلګونه جماعتونه او منبرونه د شهادت ورسول، په لکونو افغانان د شهادت ورسول.
زمونږ وینه بې ارزښته نه ده. دا فکر مه کوئ په یو پول او یو پلچک باندې چې تاسو چغې وهئ چې هر طالب پول او هله طالب پلچک، لیکن په قندهار کې د یوې کورنۍ 18 کسان په شهادت رسیږي. بابزه حتی د کابل د ګوډاګۍ او مزدور ادارې چارواکو یو ټویټ ونه کړ. نن که ټرمپ دغومره خبره وکړله یا جو بایډن وکړله چې نور مذاکرات نه کوم یا مذاکرات ختم او جګړه کوم، بیا ته د کابل د رسنیو او د دوی د ګوډاګیانو حال وګوره. خو دا ارمان به مو ګور ته ویسئ. امریکا په افغانستان کې داسې ماته نه ده خوړلې چې دې جګړې ته بیا راوګرځي. که چېرته راومګرځېدل مونږ خو لا تراوسه سلا په لا په مځکه نه ده ایښې. که دغه اشتباه امریکایانو وکړله مونږ خو هم بیا بنګړي نه دي اچولي، همداسې به وژل کېږي لکه مخکې چې وژل کېده. همداسې به بیرته تابوتونه رواني په پښو به راځي او بیرته به په سرونو باندې ځي. همداسې به یې بیسونه دړې وړې کېږي لکه شوراب، ګرین ویلج، صحراباد. مونږ خو تاسو باندې نه یو چې تسلیمي بیا ومنو. محترم قاري صاحب سعید خوستی راغلی ده. قاري صاحب راخلو چې د انټرنېټ ستونزه یې نه وي قطع نشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاري صاحب سعید خوستی لایف خبرونه ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله. جنرال صاحب غږ مې صحیح ده؟ غږ دې بیخي صحیح ده قاري صاحب محترم. جنرال صاحب تاسو ته ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله مو موفق ولره، بریالي اوسئ. تېره ورځ هم زما په انټرنیټ کې ستونزه وه، ونه توانېدم چې ستاسو سره په پروګرام کې برخه واخلم، اگر چې موضوع هم مهمه وه. نن هم موضوع مهمه ده، د اسلامي امارت کامیابه پالیسي، مذاکرات، ډیپلوماسي. دا موضوع مهمه ده. د سولې خبرې یا د سولې مذاکرات روان دي. دا مهم موضوعات دي او د موږ تاسې افغانان غواړي چې په دې اړه ډېر څه زده کړي، وپوهېږي. مهمه دا ده چې څنګه چې د کابل ادارې ملیشو یا د امریکایي اشغال زېږنده سیاستوالو یو وخت په جنګ کې ګټه فکر کولو چې په جنګ کې ګټه ده. اوس هم ځینې کړی فکر کوي چې امریکایان د جنګ نه ستړي دي، اوس په سوله کې ګټه ده. خو په هغه ډول سوله کې څه ډول سوله چې دوی غواړي او دوی فکر کوي. خو کوم ډول سوله چې دا ملت غواړي، کوم ډول سوله چې د هغې دپاره قربانۍ ورکړل شوي دي، کوم ډول سوله چې د هغې دپاره دا 19 کاله نه بلکې دا 40 کاله د هغې دپاره وینه تویېږي، هغه سوله هغه واقعي سوله ده. هغه سوله ده چې هغه به موږ لاسته راوړو او په هیڅ قیمت هم موږ د خپلو ارزښتونو نه تېرېدونکي نه یو او په دې لاره کې که نوره هم قرباني کې ته ضرورت پیښیږي موږ تیار یو. اوله موضوع خو مبین صاحب د اسلامي امارت کامیابه ډیپلوماسي تاسې ولیدل د هغه ورځې نه چې مذاکرات د امریکایانو سره شروع شوي دي، یعنې د امریکایانو سره د مذاکراتو د شروع کېدو نه مخکې د کرزي ادارې او د غني ادارې دواړو ادارو کوشش کولو په تر اخري حده پورې د دوی هڅه دا وه، کوشش یې دا و چې د اسلامي امارت او د امریکایانو یا د اشغالګرې نړۍ په منځ کې مخامخ خبرې شروع نه شي. او په دې لاره کې کله هم که چېرته کوشش شوی ده چې اسلامي امارت کوشش کړی ده چې یو داسې کانال پیدا کړي چې د نړیوالو سره مخامخ په تماس کې شي، دوی د هغې د شنډولو او د له منځه وړلو کوشش کړی ده. په ځلونو یې داسې کوششونه کړي دي او امریکایانو ته دوی هر ډول امکانات دوی په لاس کې ورکړل چې امریکایان په افغانستان کې پراخه کچه او پراخ لاس شپنۍ چاپې ووهي، بمبارونه وکوي او هر ډول وحشت چې د دوی زړه غواړي هغه باید وکوي. خو طالبان باید مخامخ د امریکایانو سره خبرې ونه کوي. بیا د اسلامي امارت د سیاسي نمایندګانو د سیاسي ملګرو هڅې وي چې
اسلامي امارت په دې وتوانېدو چې امریکایان د خبرو میز ته کېنوي. د ډیر وخت راهیسې تاسې به دا خبره لیدلې په دا ګردي میزونو کې یو څوک رایه شوي تشپنوم د سیاسي چارو کارپوهان چې دی هغه دا خبره کوي چې طالبان پاکستان یو لوی امتیاز دا ترلاسه کړو یا امریکایانو ته هغه څه چې دوی وکول هغه دا چې طالبان د مذاکراتو میز ته کېنول. دا د پاکستان امتیاز نه ده. دا خلک چې دي دا اسلامي امارت پالیسی یا د اسلامي امارت موقف او دریځ د همدې رسنیو په عینکو کې پیژندلی دی، د رسنیو له لارې پیژندلی ده. اسلامي امارت د 2000 لومړي کال د امریکایانو د برید نه مخکې هم د امریکایانو نه غوښتنه دا وه چې تاسې د موږ سره مذاکراتو ته کښېنئ. اسلامي امارت د مذاکراتو نه انکار نه ده کړی. دا امریکایان و چې د مذاکراتو نه مسلسل ډول انکار کولو. تر اوسه پورې هم تر هغه وخته پورې چې امریکایان اخر مجبور شول او د دوی مخامخ د اسلامي امارت سره مذاکرات ته ګونډې ووهلې، تر هغې وخته پورې د دوی پالیسي دا وه چې موږ د طالبانو سره مذاکرات نه کوو، د افغانستان دولت د طالبانو سره مذاکرات مه کوي. یعنې دوی ځان سالس بللو، په دې دومره قضیه کې دوی ځان سالس بللو. اسلامي امارت وتوانېدو په دې باندې چې امریکایان مجبور کړي او د مذاکراتو میز ته ګونډې ووهي. امریکایان راغلل د خبرو میز ته کېناستل. تاسو ته به یاد وي د ټرمپ چې کله اول هغه شو بریالی شو نو د اسلامي امارت سره هر ډول مذاکرات د 2000 لومړي کال نه تر دې وخته پورې دومره جنرال صاحب تاسو میکروفون بند دی. میکروفون قاري صاحب محترم قطع شو، تاسو کوشش وکړئ چې بیرته لایف خپرونې ته راشئ تر څو پورې چې دغه سوالونه جواب شي. قاري صاحب محترم ملګرو لایف خپرونه در سره شیر کړئ. نن مو د افغانستان د اسلامي امارت په کامیابي ډیپلوماسۍ باندې موضوع ده. لایف کې ګډون په خاطر ملیم کاچولی ده. تاسو کولی شئ چې السلام علیکم په خیر راغلی قاري صاحب محترم مهرباني. وعلیکم السلام ورحمت الله. مبین صاحب غږ مې صحیح ده؟ او صحیح ده، غږ دې صحیح ده. مبین صاحب غږ مې صحیح ده؟ او غږ دې صحیح ده قاري صاحب. نو اسلامي امارت په دې وتوانېدو چې هغه مغروره، هغه بدماشه، هغه متکبره امریکا چې د موږ سره خبرې نه کولې، مذاکراتو ته نه و تیار، هغه د مذاکراتو میز ته راولي او د مذاکراتو په دې ټول بهیر کې د اولې ورځې نه چې مذاکرات شروع وو پروپاګند او د کابل ادارې او امریکایانو همدا پروپاګند کول او د مذاکرات په لومړیو کې دوی پیل کړي هم په دې نیت نه و چې دوی د سولې ته ژمن وو. دوی مذاکرات په دې اراده پیل کړي وو چې لکه څنګه چې په دنیا کې د نورو ملتونو سره، د نورو مسلمانو هیوادونو سره یا د نورو مسلمانو خوځښتونو سره دغه يهودانو، دغه نصاراو، دغه کفارو کوم ډول مکر و فریب او چل ول کړي د مذاکراتو په نوم، دوی غوښتل چې هماغه لوبه د موږ سره هم تکرار کړي. خو لله الحمد د امریکایانو سره د مذاکراتو په 13 میاشتني بهیر کې اسلامي امارت مسلسل خپل جهاد او خپل بریدونو ته هم دوام ورکړو، مذاکرات ته هم دوام ورکړو، تر هغه ورځې پورې چې کله امریکایان د تړون لاسلیک ته تیار شول. د تړون د لاسلیک د تیارۍ د ورځې پورې اسلامي امارت خپل بریدونو ته دوام ورکړو. او تاسو ولیدل چې ټرمپ خپل بدمعشي څرګنده کړه، مذاکرات په یو ور په جریان د مذاکرات په جریان کې یو ور مذاکرات لغوه کړل په دې خاطر چې الته د دوی مهم کسان په بریدونو کې وژل شوي وو. خو بیا هم اسلامي امارت د خپل دریځ نه پشانه شو. بیا هم د اسلامي امارت دریځ دا و چې څو پورې چې تاسو سره موږ یو توافق ته د موږ سره ونه رسېږي تر هغې پورې موږ زموږ بریدونه په تاسې باندې روان وي. تر هغې وخته پورې چې کله دوی یو توافق ته د موږ سره ورسېدل او د خپلو ځواکونو د وتلو تړون یې لاسلیک کړو. بیا د بندیانو موضوع امریکایانو ته راجع وه. امریکایانو هم کوشش کولو چې د بندیانو موضوع د کابل ادارې ته په غاړه ور واچوي یا په یو ډول کوشش کول چې د کابل اداره مطرح کړي. د اسلامي امارت پالیسي دا وه چې بندیان د کابل ادارې نه موږ نه غواړو، نه د دوی سره دي، نه دا د دوی واک ده.
بل اخر امریکایان مجبور شول د کابل دا څنګه आवाज هم څومره بنديان چې د موږ پولیس او کټګوري شي بنديان مبين صاحب غږ نشته او غږ دشته مهرباني تر دې پورې چې څومره د موږ چې بنديان هغه ټولي خوشي کړو د بنديانو د خوشي کېدو نه وروسته بین الافغاني مذاکرات چې د دوحې د تړون په غوښتنه پیل شوې دي د کابل ادارې سره یا په د امریکایي اشغال د ډلو ټپلو سره مذاکرات هم موږ رد کړي وو ځکه موږ ویل چې د افغانستان قضیه خارجي او داخلي بعدونه لري څو پورې چې خارجي بعد حل نشي موږ داخلي ته نه داخليږو اماغه و چې خارجي بعد کله حل شو موږ داخلي بعد ته داخل شو د کابل ادارې او د نورو ډلو ټپلو سره مذاکرات وو د کابل ادارې یا د ډلو ټپلو سره مذاکرات دا د دوحې د تړون په اساس شوی دي د دوحې د تړون نو ورسته شوی دي بیا چې کله موږ د مذاکراتو ته دوی سره داخل شو بیا دوی چنه وهل چې د دوحې تړون به د اساس په توګه نه منل کیږي د دوحې تړون د اساس په توګه ومنل شو په همدې موافقه وشو چې د دوحې د تړون په اساس به د مذاکرات په مخ وړل کیږي اسلامي امارت په دې دومره موده کې د سیمې هیوادونه گاونډیان او نړۍ په دې مطمئنه کړه چې اسلامي امارت د دوی لپاره خطر نه ده دا 14 کاله چې دوی د نړۍ اشغالګر په موږ راټول کړي وو دغه اشر چې دوی په موږ راټول کړي وو د موږ د وژلو لپاره د دوی سره جواز داو چې دا دهشتګر دي دا تروریستان دي دا د نړۍ امنیت ته خطر ده هغه جواز د دوی نه موږ واخیستو د موږ د نړیوالو اشغالګرو باندې چې دوی موږ وژلو هغه جواز د دوی نه موږ واخیستو اوس امریکا نه وایي چې تاسو د موږ نړۍ امنیت ته خطر یې نور نړۍ هم نه وایي دوی لګیا دي کله وایي چې پلانې ځکه د القاعده پلانې مشر وژلو کله وایي چې په هرات کې مو وژلو کله وایي چې په غزنی کې مو وژلو کله وایي چې په پلانې ځکه مو د القاعده دوهم لوړپوړی مشر وژلو دا ټول خبره دوی کوي خو امریکایان غوږم نه پیګروي ځکه امریکایان پوهیږي او خلیلزاد په څرګند وایي چې دغه خلک چې د غواړي د امریکا خپې دلته په افغانستان کې خخي او په جګړه کې دغه خېل پاتې شي او ګټه دوی ویسي دا د اسلامي امارت کامیابه پالیسی و چې د دوی نه د جګړې او د موږ د وژلو دا جواز واخیستو او دوی په سیمایي ځکه چې همداسې منځوي پاتې شول او د کابل اداره په نړۍ کې تر ټولو منځوي حکومت د نړۍ په مخ تر ټولو تجرید شوی حکومت ده هم د ولس لروري هم د نړیوالو لروري یوازې یو څو کسان دي چې هغه حمایت کوي هغه ملاتړ کوي د اسلامي امارت د سیاسي پلاوی سفر اسلام آباد ته دا هم د دغه لاس تراوړنو نه یو لاس تراوړنه ده اسلامي امارت وتوانیدو چې د سیمې هیوادونو په اعتماد کې واخلي نن متاسو لیدلې وی زینو کسانو د کابل ادارې زینو پروپاګانچانو موږ ته د پاکستان د غلامۍ پیغور راکړی ده زه حیران یم د خلکو ته زه وایم تاسو غلامي او ازادي پیژنئ غلامي او ازادي څه ته وایي غلام هغه څوک د چې د خپل دریز نه یو انچم شاته نشو که غلام هغه څوک د چې سری کرخي په مسلسل ډول زیړیږي بندیان نه خوشي کوم مذاکرات نه کوم بیرغ دی نه منم لوحه دی نه منم فلان نه کوم اجنډا دی نه منم دوحې تړون نه منم پلانې نه خوشي کوم غلام څوک ده اسلامي امارت موږ وایو کچېرته موږ د پاکستان غلامان یو او تاسو خدا پاکستان ته هر ډول امتیاز ورکړو یو څه خو د په موږ ومني هغه څه چې د موږ د دریز د اسلامي امارت د دریز او د موقف سره په ټکر کې وي هغه خو دوی ومنلی شي په اسلامي امارت خو هغه څه چې ستاسې موقف او دریز و ستاسې سرې کرښې وي امریکایانو په تاسې ومنل د هغې نه یې تېر کړی 15,000 بندیان دې نه خوشي کول د امریکایانو په امر او په زور دې خوشي کړل مذاکرات دې نه کول امریکایانو دې غوږ نه ونیوي غوږ یې درتاو کړو دوحې ته یې ولېږلې 3 میاشتې دې تېرې کړې هلته هره ورځ به د دوی دا غوښتنه وه د امریکایانو نه چې موږ کابل ته ځو
هلته سلام مشورې کوو. امریکایان دې په سر ولاړ وو چې کابل ته نشي تلای، تا ته تګ اجازه نشته. 3 میاشتې په زور په دوحه کې په تا باندې تېرې کړې. په ایجنډا دې توافق نه کولو، په زور توافق در باندې وکړو. او تم منډې وایې، اسلام آباد ته منډې وایې، پاکستان ته منډې وایې، امتیازات ورکوي. خو یو څه خو دې په ما ومني که نه، تر څو دا غلامي خو دې او ازادي واضحه شي، د ملت او نړۍ ته واضحه شي. زموږ د اسلامي امارت موقف دا ده، دریځ دا ده چې اشغالګر امریکایان به د خاورې نه وځي. د کابل اداره موږ په رسمیت نه پیژنو. د امریکایانو د کابل ادارې سره به وربند هغه وخت کېږي تر کله چې دوی غوښتنې ومني، لکه څنګه چې امریکایانو ومنلې. د هغې نه مخته وربند نه کېږي. موږ بیا هم تاسو ته وایو، چیلنج درکوو چې څومره زور مو چې ووهئ، امریکایان راغلل، ستاسې په سر د موږ سره معامله وکوله، تاسې هم پاکستان ته امتیازات ورکړئ، د موږ په سر د تاسو سره معامله وکوي. د دغې فرضي او خیالي خبرونه به تېر شو، د دې پروپاګنډ به تېر شو. راشئ د عمل میدان ته راشئ، راشئ د حقیقت او د واقعیت میدان ته راشئ چې واقعیت او حقیقت څه ده. قاري صاحب امتیازات خو ورکړي دي، تاسو دغه ګنډتار په د ملي امنیت کې مستنطقین د ایسای د هغوی سفر کابل کې ټول بیرغونه د دې نه نور به څومره امتیازات چې دوی ورکړي، یو دغومره پاتې چې د استخباراتو نه یو څوک راولي په هر واکمن کې، نور خو هر څه ورسره منلي دي. پاکستاني زندانیان ټول خوشې کړل، بیچونو چرای مبین صاحب دغه خلکو سره بل شی پاتې نه ده چې دوی پاکستان ته ورکړي، نور شی پاتې دوی سره نور داسې شی شته نه چې دوی پاکستان ته ورکړي. هر څه ته دوی تیار دي، ولې هغه څه چې دوی د پاکستان نه تمه لري یا یې ترې غواړي هغه یې نشي ورکولی، هغه یې په وس کې نه ده. او که ورکولی شوی خو اوسه پورې دی ورکړی وای، اوسه پورې باید دوی ته ورکړی وای که نه. د کابل ادارې بیا هم د پاکستان نه تمه دا ده چې طالبان به وربند ته رضا کړي، په طالبانو به وربند وکوي. خو تاسې به یې وګورئ، وخت به واضحه کړي. موږ د امریکایانو نه غوښتنه کړې وه چې د موږ بندیان به خوشي کوئ، تاسې به یې خوشي کوئ. د کابل ادارې مزدوران دا د بندیانو پیرداران دي، خوشي یې کړل در باندې. موږ سره وی منلو در باندې، او په ډېره سپین سترګۍ په بې شرمۍ مو ومنلو، د دوحې تړون مو د اساس په توګه ومنلو. راځئ چې غلامي او ازادي په واقعیت کې وګورو، وینو څه روان دي. د دې فرضي او خیالي خبرو نه تېر شو، په واقعیت کې په حقیقت کې چې څه کېږي هغه ټول ملت ته واضح دي، ټولې دنیا ته واضح دي. ستا حیثیت هم په مذاکراتو کې دنیا او ملت ولیدو، زما حیثیت هم دنیا او ملت په مذاکراتو کې ولیدو چې ته څوک یې او زه څوک یم، زه څومره خپلواک یم او ته څومره خپلواک یې، دا ټول ملت ولیدو. او مبین صاحب بله مهمه خبره ده، زما غږ صحیح ده؟ غږ دې صحیح ده. بله خبره دا ده چې بله ورځ حمدالله محب ټامي او غني ټامي غوښتنه کړې وه چې اسلامي امارت د په داخل د هیواد کې دننه مذاکرات پیل کړي، دلته دا نور پړاوونه پیل شي. اول اساسي خبره خدا ده چې د کابل اداره یا دغه ټامیان یا دغه فولبرایټان یا دا په تیرو 20 کلونو کې د امریکایانو ملګري آیا په دوی باندې دومره اعتماد او باور کېدلی شي؟ یو څوک چې 20 کاله دا هیواد دا خاوره ناموس ملت په انګریزانو خرڅ کړی و، یو څوک چې دومره پست و چې په دې خاوره کې امریکایي اشغالګرو ته قضایي مسؤلیت ورکړی و، هغه د دې وړ ده، هغه د اعتماد او د باور وړ ده؟ قطعا نه ده. په هیڅ ملت کې دا ډول خلک د اعتماد او د باور وړ نه دي. په غني د خپلو ملګرو سره، د خپلو همفکرو سره، د هغه چا سره چې هغه د ده سره یو نظر یو فکر لري، د هغوی سره خیانت او غدر او دوکه وکوله، د هغوی سره یې وفا ونه کوله. بیا به د ما سره کله وفا وکوي چې زه د ده سره په فکر کې یو نه یم، په نظر کې یو نه یم، زه او دی په هیڅ مشترکات نه سره لرو، نو بیا به طالب سره کله وفا وکوي.
او بل خبر تاسو د مذاکراتو په جریان کې ولیدل دا دومره بې اعتماده بې باوره خلک دي چې حتی د موږ په بندیانو یې د داعشي ملیشو په توسط د بریدونو پلان جوړ کړی و کله چې اسلامي امارت نړیوالو جهاتونو د خبرداري وکړه د دوی پلان خنثی شو په هغه کاستر موټرونو دوی د داعشي ملیشو په توسط د برید پلان جوړ کړی و چې بندیان یې راایستل د بندیانو باندې د برید پلانونه جوړ کړي وو یو څوک چې دومره د سولې او د انسانیت دشمن شي هغه کله د اعتماد او د باور وړ ده او تاسو د کابل ادارې تبلیغات هم وینئ دا پوش تبلیغات دوی وینئ چې د سولې په خلاف روان کړي دي د سولې په خلاف د دوی زهرجن او کرکجن تبلیغات وینئ دا خلک د اعتماد وړ نه دي دویمه خبره دا ده چې د بهرنیان عملا حضور لري کله چې بهرنیان په کلي ډول د خاورې نه ووتل په هغه وخت کې بیا دا خبرې کېدلی شي اوس بهرنیان په دې خاوره کې دي اشغالګر موجود دي دلته او که ته وایې چې اشغالګرو سره خو تا تړون کړی ده اشغالګرو سره تا وربند کړی ده اشغالګرو سره طالب وربند کړی ده خو طالب اشغالګر ته ستا په څېر ځان نه ورلاندې کوي لکه تا چې ځان ورلاندې کړی ده خوځېدی نه شي ترې چې اشغالګر څه وایي ته جی جی وایې بس ته هو هو وایې بس طالب اشغالګر ته داسې ځان نه ورلاندې کوي طالب د اشغالګر سره د یو مستقل د یو آزاد ادرس نه غږیږي همدا دلیل ده چې اسلامي امارت د هیواد په دننه کې د خلکو سره مذاکرات تیار نه ده او دا اس یو پروپاګاندا د سولې په وړاندې یو خنډ ایجادول دي دوی په دې پوهیږي او دوی دا خبره کوي چې موږ د مذاکرات په د هیواد په داخل کې ځکه غواړو چې د دواړه لوري د فشار د بهرني فشار نه خوندي وي اسلامي امارت د بهرني فشار نه خوندي ده ته ځان د فشار نه وباسه ځان آزاد کړه کنه ته د فشار لاندې که زه د فشار لاندې یم که زه د فشار لاندې خو تا سره ما اوربند منلی و که زه د فشار لاندې و زما 15,000 بندیان به دې نه خوشي کولی که زه د فشار لاندې وای دوحې تړون به د اساس په توګه ما نه به در باندې منلی که زه د فشار لاندې وای ستا نورې غوښتنې به ته ما په رسمیت پیژندلی وي خو ته د فشار لاندې بندیان د 15,000 کسان خوشي کړل د فشار لاندې وي د پردی امر دی ومنلو سرې کرښې دې زیړې شوې مذاکرات دی پیل کړل مذاکرات دی نه پیلول خوا دې کول امریکایانو له غوږه ونیوې دوحې ته یې راوستې زما سره یې په میز کېنولې 3 میاشتې امریکایانو په غوږ کې نیولی وې په سر در باندې ولاړ و چې کوه مذاکرات تلی نه شي خوا دې خوا نن هم تا ته امریکایانو ځکه اجازه درکړل چې امریکایان په کرسمس مصروف شول کني اوس هم تا ته امریکایانو اجازه نه درکوله چې ته لاړ شي د مذاکراتو نه امریکایان مصروف په کرسمس باندې ځکه یې تا ته اجازه درکړه د دوحې تړون د اساس په توګه ومنلو دا په تا باندې فشار و امریکایانو در باندې ومنلو ته ځان د فشار نه خلاص کړه که نه ځان آزاد کړه مستقل کړه زه خو د فشار نه خلاص قاري صاحب محترم اوریدونکو نه به یو څو سوالونه راواخلو دا دلته دوه نور هغه دي هغه ته هم تاسو تفسیرات باندې غواړو ګلبدین رور سلام علیکم مهرباني وکړئ لایف پرون ته بخیر راغلی وعلیکم السلام مبین صاحب ښې جوړې قدرمان شروع مهرباني وکړه سوال ته مو راشه اول خو مبین صاحب هر څه نه مخکې تاسو ته او قاري صاحب ته د لایف ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې مبین صاحب دا ځوانان خو ګورې دا ټول ستاسو د دوی په نمایندګي زه لایف ته راغلی یم او دوی تاسو باندې ویاړي او افتخار تاسو باندې کوي قربان مشم ټولو ته دې مونږ سلامونه وایم ستړي مه شئ بس مبارک ټول ترکیه کې مبارزې ته هم دوام وکړي موږ هم تر څنګ ولاړ یو که په هر ځای کې که په هر هېواد کې علامه عزتمان که په ځوانۍ مبارکات شه طالبان هم د تاسو ورونه دي او د تاسو د افغانانو د ناموس د عزت د دفاع په خاطر باندې رادانګلي دي الحمدلله او انشاءالله تر اخرې سرې پورې د دې ظالمانو په وړاندې ولاړ وي او د فکر چې خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي الله پاک مو بس الله مو ژوندي لاره الله مو کامیابه لاره تر څو چې سپین محمدي نظام په افغانستان کې نه کړی تر هغې پورې چاته کم هغه ونه کوي
دا زموږ تاسو ته وایم، موږ تاسو تر شا ولاړ یو. قربان مو شم عزت مان شه الله مو عزت کوي. قاري صاحب دې ځوانانو ته څه ویل لري؟ نه څه ویل نه لرم، فقط سلام د ټولو ته وایم. خیر سلام قدرمن شئ.